الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. راځئ قرآن زده کړو په اسانه بڼه. دیارلسمه ناسته کې تاسې درنو ورونو ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی، هر کله راشئ. مخکې دی نه چې نوی درس پیل کو، د تیر درس لږه مختصره ارزونه کوو. نو پرونی درس چې شو مولوي زاده صاحب وایي تاسې خو نه وایي دا استاد موسی سورة الفلق بله فعل مضارع صحیح ده. درمان صاحب تاسو ته هغه فعل مضارع طریقه زده ده چې ما تاسو ته وښوده چې ماضي نه څنګه مضارع جوړېږي. په پیل کې څه شی راځي؟ ښه، او اشاره کوم ځای کې وه؟ داسې وه که داسې وه که داسې وه داسې جیږه وه که نه داسې. دا د ماضي و دا د مضارع. ښه، تاسې د یفتحو مضارع ویلی شئ؟ فتح يفتح يفتح يفتحون تفتح تفتحون أفتح نفتح تفتحو او شریف سوي جیږي دي که نه. ماضي دلته مضارع دلته. او تاسې د یجعلو جعل یجعلو يجعل يجعلون تجعل تجعلون أجعل نجعل تجعل. ها، رفع يرفعون تاسې کینئ د دې بچی راځي يرفعون. ها، او حسین د دې بچی راځي او حسن د دې بچی راځي. ها، یوسف د دې بچی راځي ترفعو. ماشاءالله نه زده کړي دي. ښه، ډېر ښه، په خیر راغلی. نو نن موږ او تاسې انشاءالله سورة الناس وایو. د دې ځینې مفاهیم موږ او تاسو خپلو کې سره شریکوو انشاءالله. ښه ده چې لومړی د دې مبارک صورت تلاوت ته موږ او تاسو غوږ شو یو ځل. دلته اواز بند دی مهرباني. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. دا مبارک صورت او د دې پیژندنه او تعارف پرون د سورة الفلق په تعارف کې تیر شو تقریبا. دا هماغسې مهم او ضروري صورت دی لکه سورة الفلق چې و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هر فرض مونځ نه وروسته دا صورت یو ځل تلاوت کوو او د ماښام او د سحر مانځه نه به 3 ځلې د تلاوت کوو وروسته، او د خوب په وخت کې به هم دا 3 صورتونه 3 ځل تلاوت کول او په خپل بدن مبارک به په هغې باندې دموو. نو موږ او تاسې لومړی ترجمه وایو. تاسو خو دې ترجمه ویلې ده، نو تاسې خپله وکئ. قل ووایه اعوذ رب پالون کې او روزون کې. ها،
نو دا تاسو ترجمه دی ټوله وکړه په هماغه ترجمې په اساس چې تاسو مخکې دغه کې زده کړي. الناس دا داسې یو کلمه ده چې په قرآن کریم کې ډیره استعمال شوې، ناس او انسان. یا ایها الناس، ناس خلقو ته ویل کېږي، خلق. الناس برب الناس یعنی رب او پالونکی د خلقو. دا مبارک آیات چې کله موږ او تاسو تلاوت کوو محترمو او درنو ورونو، نو دې کې موږ او تاسو د الله تعالی نه پناه غواړو چې پناه کې راځم. پناه هغه څوک غواړي چې اول ځان ناامن احساس کړي، چې د فتنو په بریدونو کې ده او د دښمنانو د یرغل لاندې ده، د شپې او د ورځې مختلف ازمایښونه او ابتلاءات دي چې دا انسان ورسره مخ ده او د ډیرو خطرونو او ستونزو سره د دې مخه ده. نو د هغې د جملې نه یو ستر خطر ده چې د هغې په اړه دا مبارک صورت نازل شوی د انسانانو د جادو او د هغوی د نورو بدیو او د شر نه. نو دا احساس سړی یو ځل وکړي او بیا د الله تعالی هغه مسلسلې مهربانۍ او لورینې او پرزوینې چې اوسه پورې زما ساتنه کړې د ستر ذات د دې دومره مخلوقاتو سره زما ساتنه کړې ده. نو موږ او تاسې الله رب العالمین ته داسې حالت کې پناه وړو چې یو طرف نه د ناامنۍ احساس کوو، ځکه څوک چې د ناامنۍ احساس ونه کړي اساسا هغې ته هغه د دې ضرورت او وړتیا نه احساس کوي چې هغه د پناه وغواړي. نو د دې احساس ضرور دی. موږ او تاسې د شیطان د حملو او هجوم لاندې وو، د هغې د لښکرو انسي او جني لښکرو د خپل نفس د هجوم او د هغې د سرکشیو د یرغل لاندې وو. نو دا ځان ناامنه احساسول انسان دې ته وادار کوي چې په حقیقي معنا پناه وغواړي. که چېرته انسان د خطر احساس ونه کړي نو معنا دا ده چې دا یو فارملیټي ده پوره کې که پناه دې راکړه او که را دې نه کړه چندان ضرورت مې ورته نشته، خو دغه خو چې خطر کې ځان واقع کې چې واقعا د الله تعالی پناه چې نه نو خطر شته. او بیا دا احساس چې الله رب العالمین تر اوسه پورې مې ساتنه کړې ده، راتلونکي کې به هم زما او زمونږ ساتنه کوي. محترمو دلته یو لفظ استعمال شو چې برب الناس، برب الناس د خلکو د پالونکي، د انسانانو د پالونکي او د هغوی د رب په پناه کې راځم. انسانان یوازې دا نه دي چې دا زمونږ او ستاسې په دې زمانه کې ژوندي دي او شته، د آدم علیه السلام نه نیولې اوسه پورې دا ټول انسانان د دوی پالونکی الله رب العالمین دی، او تر قیامته پورې چې څومره دا انسانان پیدا کیږي د دوی پالونکی الله رب العالمین دی. نو برب الناس د انسانیت د دې اوږدې سلسلې چې شروع شوې ده او څو پورې به ادامه کوي، د هغه رب په پناه کې زه راتلل غواړم. د رب کلمه چې موږ استفاده کوو فورا د الله تعالی هغه بې شمېره نعمتونه او پیرزوینې چې هغه د بارانونو په شکل په د انسانانو باندې کوي، د مختلفو فصلونو په شکل کې او په هغې کې د مختلفو میوو او غلو او دانو د زرغونولو په شکل یې کوي، د لمر او د مځکې د حرکت او د دې فاصلې په او دغه اندازې کې چې څه نعمتونه او پیرزوینې دي د الله تعالی، همدغسې د مختلفو موسمونو انتظام کوونکی، زمونږ او ستاسې په بدن کې د هرې حجرې پالونکی، او هغه ذات چې په هر وخت کې د هر چا
ضرورت ته رسیدګي کوي او په ډېره مینه او په ډېر محبت د هغې ضرورت پوره کوي. برب الناس، برب الناس، قل اعوذ برب الناس. نو د دې تصور او احساس سره دا آیات موږ او تاسو یو ځل ولو، تاسې ما سره تکرار کوئ. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس. ملک او مالک دا دواړه په قرآن کریم کې استعمال شوي. مالک یوم الدین موږ او تاسو سورت فاتحه کې وایو، او دلته ملک الناس دی. مالک یوم الدین کې یو قراءت ملک یوم الدین هم دی. ملک یا مالک پادشاه ته وایي، ملک پادشاه ته وایي، او ملک فرښتې ته وایي، ملائکې ته. د ملک جمع ملوک او د ملک جمع ملائکه. قرآن کریم کې دواړه استعمال شوي دي، ملک هم او مالک هم، ملک هم. ملک الناس پادشاه د خلکو، یعنی په پناه کې راځم د رب د خلکو. ملک الناس پادشاه د خلکو. اله الناس، اله چې جمع الهه ده، معبود ته وایي. محترمو، پادشاه تصور چې کله موږ او تاسو کوو، عموما پادشاه یا مشر، لیکن کله چې دا لفظ مالک یا ملک د الله رب العالمین په حق کې موږ استفاده کوو او استعمالو، او قرآن کریم کې راغلی د دې معنی هغه حقیقي پادشاه، حقیقي مالک او حقیقي پادشاه په دې معنی چې ټول انسانان بلکې ټول مخلوقات د هغه په کنټرول کې دي. هیڅ څوک او هیڅ شی د هغې د قبضې او د قدرت نه بیرون نه دی. دا صفت اوس د دنیا په پاچاهانو کې نشته. که څه خلک تسلط لاندې، نو څه ډېر خلک د هغې د سلطې نه بیرون وي. هغه تسلط لاندې چې وي، هغه ډېری داسې چې څه وخت کې ورباندې تسلط وي او څه وخت کې پې وس نه رسي. نو الله رب العالمین حقیقي پادشاه دی. په پادشاهۍ کې یو بله مهمه خبره دا ده چې پادشاه هغه ته وایي چې د هغې حکم او فرمان نافذي او منل کیږي. ډېر پادشاهان به ته وګورې چې ځان یې پادشاه اعلان کړی، خو خلک خبره نه مني. اعلان یې کړی خو خلک خبره نه مني، خلک بغاوت کوي. یعنی ملک او پادشاه هغه ذات چې هغه ټول انسانان په واک او اختیار کې لري، او په هغو باندې د هغې ملک او پادشاه امر نافذي. دا امر بیا دوه ډوله دی، یو تشریعي امر دی او یو تکوینی دی. په تکوینی امر کې انسان ته اختیار نشته. څنګه چې الله رب العالمین وغواړي چې یو بنده دی د هغې په دې شکل پیدا شي، دومره دی قدي، دومره دی په اصطلاح عرضي، د لاس اندازه دی دومره، پوزه دی اوچته یا دی ټیټه، سر دی په دې اندازه، مخ دی په دې اندازه. دې کې چاته چوایس او اختیار نشته. کنې اوس به ډېرو خلکو خپل شکلونه بدلولی، او دا ځینې خلک چې بدلی لږ د بدلولو کوشش کې هم بدلیږي نه، ځان هسې په کړاو کې واچوي. په دې کې دا راځي چې الله رب العالمین په تکوینی مسائلو کې چې د هغې د عمر څومره فیصله کړي، په هغې کې نه څوک کمی راوستی شي نه زیادت پکې راوستی. دا ټول تکوینی مسائل دي. د هغې د رزق په اړه چې څومره فیصله کړي، هغې کې نه څوک څه کمولی شي نه څوک زیاتولی شي. دا بالکل. لیکن تشریعي مسائلو کې به اختیار دی.
او همدغه اختیار په حقیقت کې د آزمایش او د ابتلا اساس دی. که دغه اختیار د انسان نه سلب شي په تشریعي مسائلو کې، اوس مثلا هغې خو دا موضوع تشریح کړې ده چې خلک به 5 وخته مونځ کوي، لیکن خلک اختیار لري، څوک یې کوي او څوک یې نه کوي. امر یې کړی چې خلک به ظلم نه کوي، لیکن په دې کې دوی اختیار لري، د دې امر نه سرغړونه هم کوي. هغه سبحانه وتعالی دا امر کړی دی چې د خلکو سره به احسان کوي، انسانان، لیکن ډیر خلک دی چې هغه د احسان معامله نه کوي. یعنی معنا دا ده چې تشریعي امورو کې انسان ته اختیار دی، او همدغه اختیار چې دی دا د هغې د ازمایش او په آخرت کې د امتحان هغه نتایج چې دي په همدې باندې ولاړ دي. که چیرته دا اختیار د انسان نه واخیستلی شي نو بیا دغه امتحان او ازمایش بې معنا کېږي. که چیرته بالجبر او بالاکراه خلک مجبور شي چې څوک سرغړونه ونه کړی شي نو بیا د هغو په بدۍ او په نیکۍ باندې ازمویل بې معنا دي. اوس فرښتې د الله تعالی ملائکې هغو کې د ګناه کولو اصلا توان نشته، اراده یې نشي کولی، اصلا د نافرمانۍ قوت پکې نشته، او چې لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. همدا وجه ده چې د انسان او د ملائکو په دې کې تفاوت دی. نو ما دا عرض کو چې ملک الناس هغه پادشاه چې په حقیقي معنا پادشاه دی، د هغې په واک او اختیار کې دي د انسانان، او په تکوینی لحاظ باندې د هغې امر نافذ دی، او په تشریعي لحاظ باندې چې دا سپیس ورکړی دی دا د ازمایش په خاطر دی چې په دې سلسله کې ډېر پیغمبران هم راغلي چې خلکو ته دا سبقونه ورزده کي، او لکه څنګه چې په تکوینی لحاظ باندې انسان پابند دی همدغسې په تشریعي لحاظ باندې هم انسان پابند شي نو دا به موفق او کامیاب انسان دی. نو محترمو د دې آیات په تلاوت کولو باندې په ذهن کې دا دعا خامخا راشي چې یا الله ما خپل حقیقي بنده وګڼه او د خپل حقیقي بندګۍ توفیق راکا، او ما ته توفیق راکا چې تا په حقیقي معنا خپل پاچا او ملک وګڼم. که په حقیقي معنا انسان الله رب العالمین ملک او پاچا وګڼي نو بیا د هغې د قانون نه سرغړونه نه کوي، ځکه چې حقیقي معنا باندې دا سرغړونه چې کوي هغې سره اصلا د ملک په معنا کې الته خلل موجود دی. که په حقیقي معنا هغه پاچا ومني نو بیا د هغې اطاعت کوي، هغې نه سرغړونه نه کوي، د هغې نافرماني نه کوي، د هغې د حکم تعمیل کوي. ملک الناس اله الناس د خلکو اله او معبود، د خلکو د اله او معبود په پناه کې راځم. اله هغه ذات چې هغه د هغې خبره منل کیږي، هغه ذات چې هغه د مخلوقاتو ضرورتونه پوره کوي، اړتیاوې پوره کوي، او هغه ذات چې هغه د ضرورتونو په وخت کې هغه ته انسان رجوع کوي، هغه اله دی. نو دا 3 صفتونه ذکر شوي دي چې زه د هغه ذات په پناه کې راځم چې هغه د خلکو رب دی، ملک دی، او هغه اله دی. اله الناس. اوس خبره دا ده چې د څه شي نه انسان پناه غواړي. ما عرض کړی چې په پناه غوښتلو کې 3 شیان هرومرو باید موجودي. پناه غوښتونکی هغه ذات چې د هغې نه پناه غوښتل کیږي، او هغه شی چې د هغې د ویرې نه انسان د هغې په پناه کې راځي. نو پناه غوښتونکی خو انسان دی، زه اعوذ خپله وایي اعوذ، زه پناه کې راځم. او د کوم ذات په پناه کې چې راځو هغه الله دی، ملک الناس، اله الناس.
او رب الناس د چشي نه چې موږ او تاسې پناه غواړو هغه من شر الوسواس الخناس. من ترجمه وکړئ شر د شر څخه. شر په موږ پرون د دې معنی بیان کړی و، نن بیا راغی. یعنی هر هغه شی چې په هغې کې بدي او ضرر دواړه هغه شر دی، ضرر او بدي. الوسواس د شر د وسوسه اچونکي نه. وسواس هغه وسوسه اچونکي ته وایي چې په یو ځل وسوسه اچولو باندې اکتفا نه کوي، بلکې بار بار او په پرله پسې توګه وسوسه اچوي. وسوسه واچوي، بیا راشي بیا وسوسه واچوي، بیا راشي بیا وسوسه واچوي. الخناس دوه معناګانې لري. یو هغه وسوسه اچونکی چې ښکاره شي وسوسه واچي او بیا بیرته ځان پټ کي، خناس. الجوار الخنس هغه ستوري ته وایي. په دې سهار مهال کې ځینې ستوري ښکاري چې اسمان ته وګورې ستوري چې لږ وروسته وګورې بیا نه وي. ځینې ستوري داسې چې پټېږي او ښکاره کېږي. او شیطان ته چې دا صفت کارول شوی هغه دا دی چې دا یو ځل وسوسه واچي او بیا پټ شي، انتظار کې چې دا څه تاثیر کوي، بیا راشي بیا وسوسه واچي. او دویم معنا د الخناس هغه شاته تلونکي، راشي مخامخ راشي او بیرته په شا لاړ شي. دا د شیطان صفت بیان شوی. وسواس انسان ته هغه وخت کې راځي چې الله تعالی په مکمل ډول ایر کړی. یعنی کله چې انسان الله هیر شي، د هغې یاد په زړه کې پاتې نه شي، دې ته به بېلابېلې وسوسې په دې زړه کې اچول کېږي. او خناس هغه وخت کې راځي چې انسان ته الله تعالی په یادي. دا خناس راځي، وسوسه واچي، شاته لاړ شي، خو چونکې د دې سړي الله په یادي او وسوسه تاثیر نه کوي، بیا راشي دا شیطان، دا بیا راشي. مایوسه کېږي نه دا شیطان، مسلسل راځي، پرله پسې ډول باندې راځي او دغه اچوي. محترمو، د انسان د ګمراه کولو دپاره شیطان دغه سټیپونه کاروي. اول دا چې وسوسه اچوي، او دا وسوسه بار بار اچوي. یعنی موږ او تاسې کله لږ سړی ځان ته متوجه شي، ذهن نه یو دغه لري کې بیا یې هماغه شی د ذهن کې راوغورځي، چې کوشش وکړي بیا هماغه شي ته دغه وي. دغه شیطان دی چې بار بار هغه په تشویش کې اچوي او وسوسه ارته اچوي. که دا انسان مقاومت ونه کړي د دې وسوسې په مقابل کې او د الله تعالی پناه لاس ته را نه وړي، دغه وسوسه په نیت بدله شي. د مسلسل چې یو خبره ذهن ته راشي، ایسته څادر په اوږه واچوي، والله دا کار د کولو دی، اراده وکړي او لیپټاپ بند کړي و چې بس ځمه دې کار پسې. دا چې اراده وکړي، دریم سټپ بیا دا دی چې اراده یې وکړه او پاسې د بس هغه عمل انجام. یعنی دا عمل چې دی د دې په پای کې دوه سټپونه دی نه مخکې دي. اول دا وسوسه اچول او بیا دومره مسلسله وسوسه اچول چې انسان ارادې ته مجبور کړي د هغې کار کولو، او اراده چې وکړي فوراً بیا هغه دغه کړي. بیا دې نه وروسته انسان چې کله د ناروا او د حرامو ارتکاب وکړي، بیا دا شیطان بیا هم نه پرېږدي، دا پې بار بار تکراروي. مثلا غیبت دی، مثلا دښمنۍ دي، اپې بار بار تکراروي چې هغه د هغې عادت شي، عادت شي. ځینې خلک داسې یي چې د عمل مرحلې ته هم ورسېږي خو توبه وباسي بیرته راوګرځي. لیکن ځینې خلک داسې دي چې د شیطان په دې واک کې او اختیار کې راشي، هغه عمل پې بار بار تکراروي، پرله پسې دومره زیات پې تکرار کړي
چې هغه د هغه عادت وګرځي. چې عادت یې وګرځي هغه په هغه وخت کې هغې ته اصل ښکاري و چې اصل همدا شی دی او د دې پرېښودل چې دي دا عارضي خبره ده، عادت شي. چې کله د هغې عادت شي نو بیا دا سړی مستقیما د شیطان په لښکر کې رتبه واخلي، د هغې سره نوکر شي. بیا شیطان قرار یې ناست ځکه هغې خپل زحمت ایستلی، بیا هغه ټول کارونه په دې کوي ځکه دا د هغې لښکري شو، د هغې په پوځ کې رتبه واغسته او بیا دا همداسې رتبه لوړېږي. څومره چې دا لوړېږي په هماغه اندازه دا د شیطان د اعتماد وړ ګرځي. بس شیطان به قرار یې ناستي، هماغه یو زحمت چې ایستلی بس د دې کار یې روان. نو مسلمان څه کوي چې یا الله د دې وسواس نه چې دا ابتدایي سټپ دی د دې نه پناه غواړم چې دا نیت او عمل دې ته اصلا خبره رانشي. محترم ورونو، ډېر ځل به موږ او تاسې لیدلي چې انسان په دغې شیانو کې پاتې راځي ځکه چې هغه په دې فکر نه کوي. ډېر داسې مسائل شته چې هغه خلکو ته اصل ګرځېدلی، یعنی اوس مثلا په ډېرو مجالسو کې ډېر ناروا کیږي، هغه دومره خلک ورسره عادي شوي دي که ته یې ردې تا پورې خلک یو عجیبه ورته ښکاري. یعنی یو ناروا چې ته کله رد کې په یو مجلس کې ته ورته عجیبه ښکاري، وایي والله دا په دغې نه پوهېږي، د ټولنې په عاداتو نه دی خبر، او دا چې د ډېر پخوانی او زوړ فکر لري، دا د جدیدو افکارو سره او دغې سره اشنا نه دی. حال دا دی چې جدید نه وي، هغه داسې چې هغه یعنی وارد شوي شیانې خو دومره تکرار شوي چې هغه اصل ګرځېدلی. دا زموږ او ستاسو ټولنه کې شته دی. نو محترمو، راځئ چې د دې خناس د دې خطرناکو بریدونو احساس وکړو او ځان خطر کې واقع کو چې خطر کې یو، او بیا د هغې نه وروسته د زړه له کومې نه د الله تعالی نه پناه وغواړو چې یا الله اعوذ ستا په پناه کې راځم د دې شر نه. محترمو، په ځینې احادیثو کې راځي چې دا شیطان انسان ته همدغسې راځي، خو کله چې انسان د الله تعالی ذکر وکړي، د هغې نوم یاد کړي او په هغې کې مشغول شي، دا شیطان په شا شي، او بیا چې کله دا ذکر دا قطع کي هغې ته شا شي، دا شیطان بیا راشي. نو مسلسل ذکر چې دی دا د شیطان د مخنیوي دپاره یو ډیره مهمه او ضروري وسیله ده. الله تعالی دې موږ او تاسو ته توفیق راته برخه کړي. ښه، دلته بل آیات کې بیا دا تفصیل ویل شوی دی چې دا الوسواس الخناس څه کوي. الذي موږ او تاسو ویلی او څه معنا؟ هغه چې یوسوسو وسوسه یوسوسو وسوسه اچوي. چیرته اچوي دا وسوسه؟ فی صدور. فی څه معنا؟ صدور د صدر جمع ده، په سینو کې الناس د خلکو. ښه محترمو، یو خو دلته انسان لفظ ډیر ذکر شوی دی دلته او په نورو ځایونو کې. په دې خبره موږ او تاسو باید ځان پوه کړو محترم ورونو چې د قرآن کریم یعنی هغه اساسی موضوع چې دا یعنی یا د قرآن کریم مضمون او عنوان چې دی هغه انسان دی. انسان دی، یعنی انسان ته دا لارښوونې دي، پکې ټولې لارښوونې پکې انسان ته دي. دویمه خبره دا ده چې دې آیات کې الذي یوسوس فی صدور الناس، د دې معنا دا ده چې صدر خو سینې ته وایي،
صدر څه شي ته وایي؟ سینې ته وایي. یعنی داسې ونه ویل چې الذي یوسوس فی قلوب الناس، قلب زړه ته وایي. اصلا داسې ده چې د کورونو کې دا د ځمکې کورونه چې یو انګړ یا ویلی او بیا داخل کې اتاقونه وي، بیا د اتاقونو کې هغه مهمې کوټې چې چېرته هلته هغه خلک دي دا چا سره چې پیسې هغې ته څه شی وایي؟ سیف ورته وایي. او یا هغه سره سپین چې هغه جدا بکسونو کې خلک دي هغه هلته ږدي. دا کله چې غل دغې ته راشي دا کور ته، نو که کور کې هلته پیرهدار موجودي او خلک یخ شي، هغې دغې ته لاسرسی نشي پیدا کولی کوم ځای کې چې خزانې دي. خو که چېرته د کور دروازه ورته خلاصه شي، نو دا دویم قدم کې دغې ته ځان رسوي. کوم ځای کور کې هغه څه کوي؟ ټول کور کې هغه ځای ته ځان رسوي چې هلته خزانې. همدقسې د زړه او د سینې معامله ده. که چېرته انسان شیطان ته لاره پرېښودله چې یو ځل داخل شي دلته، بیا هغه اصل مرکز چې هلته خزانې دي، د ایمان خزانه هم دلته ده، د تقوا خزانه هم دلته ده، په الله تعالی باندې د توکل او د اعتماد خزانه هم دلته ده، الله تعالی سره د مینې او د محبت خزانه هم دلته ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینې او محبت خزانه هم دلته ده، مسلمانانو سره د حب او مینې او دا ټولې خزانې چې دي بیا سیده شیطان په دویم قدم کې د زړه ته ځان دغه کوي. نو د دې معنا دا ده چې مسلمان ته پکار دا دی چې اصلا دا اجازه ورنکړي چې هغه ویلۍ ته را داخل شي. که هلته را داخل شو نو بیا د دې چانس شته دی چې خزانې ته ځان ورسي او لاره پیدا کړي. خو که دا دلته بیداره نه او ویلۍ ته را داخل شو انګړ ته، نو بس خزانو ته هم ځان رسوي. محترمو، قرآن کریم دا په بل ځای کې راغلی چې شفاء لما فی الصدور، لما فی الصدور د هغه مرکز چې هغه زړه دی د هغې دپاره شفا ده. او دا زړه چې دی په سینه کې دی. په نورو ځایونو کې قرآن کریم کې قلب هم راغلی، خو د وسوسې خبره چې چېرته راغلی او د شفا خبره راغلی، هلته د صدر دغه راغلی. یعنی هغه دغه پنجره چې په دې کې بیا دلته زړه دی، د دې د ساتنې دپاره چې د خناس او د وسواس نه وساتلی شي، د الله تعالی ذکر دی او د هغې پناه کې راتګ دی. ترجمه وکړئ من شر الوسواس الخناس. د دې دوه ترجمې من کړې وې چې پټیږي او یا دا چې شاته ځي وسوسه اچوي او بیا په شا ځي. الذي يوسوس في صدور سینو. صدور د څه شي جمع ده؟ د صدر. الناس د خلقو کې. بله خبره دا د اخیر کې وایي چې من الجنة والناس. الجنه د جن جمع ده، جن پیریانو ته وایي. هر هغه لفظ په عربي کې چې په هغې کې جیم او دوه نونونه راغلي، هغې کې د پټوالي معنا ده. دا جنیات پټي د خلکو د سترګو نه. جنین هم وایي، په همدې خاطر جنین ورته وایي چې هغه پټي په څو پردو کې. جنات دا د جنت خبره مو په همدې خاطر ده چې هلته داسې ګڼې ونې دي او داسې ګڼ سوري دي چې د هغې ډېر ځایونه هلته پټي بستان او جنت. نو جن دا وسوسه اچوونکی که د پیریانو نه وي، والناس او که د خلکو نه وي. محترمو، د دې معنا دا ده چې وسوسه اچوونکي یوازې جني پیریان نه دي، جنیات او پیریان نه دي، یا هغه شیاطین نه دي، بلکې دې کې انسانان هم دي. کوم انسانان وسوسه اچوي؟ هر هغه دوست او ملګری
چې د اسلام په اړه ستا په زړه کې شک پیدا کړي، که ډېر په دغې انداز کې هغه کوشش کوي او د اسلام په اړه د اسلام د تعلیماتو په اړه ستا په زړه کې شک پیدا کوي، نو دا پوه شه چې دا وسوسه اچوونکی شیطان دی، ولو که د ملګري په شکل کې. هر هغه انسان که د دوست په شکل په څیره هم وي چې بدۍ ته دې وهڅوي، ناروا ته دې وهڅوي، ورا دلته ناروا کاروبار دی، ښه ډېرې پیسې دي پکې، راځه چې ملا ورته وتړو، او دلته فلانی دی او دلته بستانی دی، په دې پوه شه چې دا من د جنیاتو نه دی، خود انسانانو دغه دی. هر هغه نظام چې هغه د شیطان په طرز باندې کار کوي، هغه وسواس دی، هغه خناس دی. اوس مثلا تاسې وګورئ ډېر تعلیمي سیستمونه او نظامونه هغه بغیر د کوم حیا او شرم نه ماشومان د الحاد خواته کش کوي. دلته یو څه دوستان زما وو سویډن کې اوسېدل، هغه وایي چې اوس هم هلته په مکتبونو کې د ډاروین نظریه چې هغه په د اله په نفي باندې بنا ده، او اصلا د انسانیت په اړه هغوی دا وایي چې دا اساس نه لري، د کوم بل مخلوق نه دا انسان اوسه پورې هغه تدریسیږي، او هغه ماشوم چې به مکتب نه فارغېږي په تدریجي ډول هغه ملحد شوی، دهري شوی. اوس ډېرې کورنۍ دغه مشکل سره مخ دي، دا زموږ مسلمانان چې هلته تلي د خپلو ماشومانو په اړه. همدغه تعلیمي نظامونه او سیستمونه که چېرته د اسلام د واقعي تعلیماتو نه انسان لرې باسي، دا هماغه خناس دی چې هغه انسانان او نوي نسلونه هغه د اسلام نه لرې کوي او هغه دغې کې اچوي. محترم ورونو، همدغسې وایي چې هغه اقتصاد پوهان هغه انساني شیاطین دي چې په دې باوري دي او خلکو ته وایي چې د سود نه پرته زمونږ اقتصادي نظام نه چلیږي، یا به سود کوئ او یا به ټول اقتصادي نظام له لاسه وینځئ. دا هغه ولو که کلمه وایي او ولو که دغه کوي، خو هغه شیاطین دي که په دې نظري. او اوس تاسې ګورئ په رسنیو کې چې کوم بریدونه او کوم یرغلونه په اسلام باندې کیږي، د ټول هغه وسوسې دي چې اچول کیږي. دا یو ډېره لویه انډسټري د انټرټینمنټ په نوم چې اوس په دې دنیا کې رایجه ده، د تفریحي صنعت په نوم باندې چې څه شیان رایج دي، په لباس کې، په خوراک کې، په تفریح کې، په ګیمونو کې، په مختلفو شکلونو کې هغه بېلابېل دغه ترزیق کوي افکار. دا هغه وسوسې دي چې په ذهنونو کې اچول کېږي، انسان خبر هم نه وي، هغه بچیان ترې نه هغې غلا کړي، وخته ده یعنې دې انساني شیاطینو ترې نه هغه قبضه کړي. او دا هماغه قرآن کریم کې دې ته اشاره شوې ده چې دا شیطان ویلي چې دا ټول لأحتنکن ذریته، الله تعالی ورته فرمایي چې وشارکهم فی الاموال والاولاد. هغه باقاعده د ډیرو انسانانو په اولادونو او په مالونو کې مشارکه لري. مال انسان څومره په سختۍ او تکلیف ګټلی، خو ایسته هغې ته حواله کړي، وایي زه دا $10,000 مې د فلاني د فحش مرکز ته دغه کړل، شیطان ته یې ورکړل. وایي دا 10 زامن مې دي، دا 10 دواړه ستا په خدمت کې دي، که نڅی او که ګډی او که هر څه پې کوې، څومره په تکلیف لوی کړي. نو محترمو، په دې دا هغه انساني شیاطین دي چې باید موږ او تاسو هم پناه وغواړو. محترم ورونو، په حدیث شریف کې د دې صورت په اړه راځي، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل یو صحابي عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې تا ته معلومه ده چې نن شپه په ما څرنګه آیتونه نازل شوي دي، داسې بې مثاله آیتونه را باندې نازل شوي دي. او بیا وفرمایل چې قل اعوذ برب الفلق
او قل اعوذ برب الناس. مثال آیتونه، یعنی د دې آیتونو مثل نشته، د دومره ستر آیتونه دي. نو محترمو موږ او تاسو سره خزانه موجوده ده، سکیوریټي موجوده ده، د حفاظت ټول وسایل موجود دي. موږ او تاسو سره په کار دا دی چې دینه استفاده وکړو. تاسو دا حدیث شریف وایه استاد مولوی زاده صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتثبت به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي. نول خو ما ته دا ووایه چې د اسم نښې دلته کم کلمه کې دي؟ بسرن الاسلام صحیح ده. بشيء رطبا. ما شاء الله. کثرت، که تاسو کثرت اشاره وکړئ نو څنګه به کوئ؟ کثره کثرو او به کثرت مؤنث صيغه ده کنه. نو محترمو ښوونیزو لارښوونو کې نن دا خبره ده چې د الله تعالی یاد او د الله تعالی ذکر څومره اهم دی. عبد الله ابن بسر رضی الله تعالی عنه وایي چې یو سړی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او ویل چې د اسلام د احکام ما باندې ډیر زیات شوي، ګڼ دي، په یاد مې نه پاتې کیږي. نو داسې یو شی راته وښیه چې زه هغه ونیسم، ټینګې ونیسم او مسله مې حل شي. یعنی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ډېر اسانه نسخه وښودله، وفرمیل چې لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله. ژبه دې تل د الله په ذکر مشغوله ساته، لمده ساته. یعنی ژبه دې چې د الله تعالی په ذکر مشغوله او مصروفه وي، بس ته به په خیر یې. که دا ډېر مسالې دې نه زده هم نو دغه وي. محترمو، ژبه یو خاص صفت لري، ځانګړتیا لري، او هغه دا دی چې ستړي کېږي نه. خلک وایي چې هله سر مې ستړی شو او ډېر وګرځېدم، خپې مې ستړې شوې او دا لاسونه مې ډېر کار پې وکړه، ستړې شو. داسې به تاسو چا نه اورېدلي چې ژبه مې ستړې شوه؟ چا نه مې اورېدلي؟ نن دې اورېدلي. نو دا ډېره خطرناکه ده چې ستړي کېږي نه. که بدۍ طرف ته یې مخه شوه، په هغې کې هم نه ستړي کېږي، او که خیر طرف ته یې مخه شوه، هغې کې هم نه ستړي کېږي. نو په همدې وجه باندې دغه عضله د الله تعالی په ذکر کې استفاده کول پکار دي. دویمه خبره دا ده چې ډېر عبادتونه داسې دي چې انسان هغې کې انرژۍ ته ضرورت لري، مالی لګښت ته ضرورت لري. دا ذکر داسې عبادت دی چې مصرف پې نه کېږي، دومره ډېره انرژي نه مصرفېږي، لیکن مسلسل د الله تعالی ذکر باندې د انسان هغې ته ډېر خیر رسیږي. او محترم ورونو، په کار دا ده چې موږ او تاسې د الله تعالی په ذکر باندې همیشه خپله ژبه عادي کو، عادت کو. حتی چا سره چې خبرې هم کوو نو زموږ او ستاسو په ژبه باندې باید د الله تعالی ذکر وي. ډېر خلک الحمدلله لیدل کېږي د اسلامي دعوت په برکت چې د هغې ژبه همیشه د الله تعالی په ذکر مصروفه وي. ځکه د ژبې مسؤلیت ډېر زیات دی، ډېر زیات دی. او دغه ژبه که سمه وکارول شي، د الله تعالی په ذکر کې وکارول شي، نو دا د انسان په حق کې به دا دلیل وي. محترمو، همدغسې په کار دا ده چې کله په لوړ اواز د قرآن کریم تلاوت سړی وکړي. شیطان دین د دې په وجه تښتي، په ورو هم تلاوت کوي، خو په لوړ اواز هم تلاوت په کار دی.
نو الله تعالی دې موږ او تاسو ته توفیق را په برخه کې. محترمو، قرآن کریم تلاوت هم ذکر دی. د الله تعالی د کتاب تلاوت ډېرې فایدې لري او یوه لویه او ستره ګټه یې دا ده چې انسان همیشه د الله تعالی سره د قرب احساس کوي، د هغې سره د هغې د معیت احساس کوي. د زړه ډاډ او سکون د تلاوت په برکت انسان ته حاصل کیږي. او همدغسې کله چې د انسان په سینه کې د قرآن کریم یوه برخه وي، دا په حقیقت کې د دې انسان حفاظت کوي. موږ خو د حافظ صاحب ځکه وایو چې دا قرآن کریم زده کوي، لیکن خبره سرچپه ده، دا قرآن کریم د دې حفاظت کوي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي. محترمو، تر دې 14مې ناستې پورې موږ او تاسو 156 کلمات زده کړل چې دا په قرآن کریم کې 22,000 وارو نه زیات راغلي. معنا دا ده چې د 14 ناستو په نتیجه کې 22,000 قرآني کلماتو معنا انسان زده کولی شي. الله رب العالمین موږ او تاسو ته د قرآن کریم د تلاوت کولو، ورباندې د پوهېدلو، فکر او تدبر کولو، د یادولو، په دې باندې د عمل کولو او بیا دا نورو خلکو ته د رسولو توفیق را په برخه کې. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.